اول به جنسیت وپېژنو چې جنسیت یا ګینوس څه ته وایي. ګینوس یا جنسیت د جرمني ژبې هر اسم یو جنسیت لري چې په نارینه، ښځینه او خنثی جنسیتونو ویشل شوي. د جنسیت ته یا دې جنسیت ته ګرامري جنسیت وایي. ګرامري جنسیت او نارینه، ښځینه، خنثی درې جنسه دي پکې. نارینه جنسیت، ښځینه جنسیت او مخنث جنسیت. ماسکولین د ام ورسره کارول کیږي چې نښه د دې وي دا نارینه نوم ده. فیمینین ښځینه نومونو ته کارول کیږي. نویتروم دغه مخنث نومونه ده. د دې لپاره وایي چې جنسیتونه یو له بله سره بیل او وپېژندل شي. جرمني ژبه کې د نوم د جنسیت ښودلو لپاره نوم سره جنسیت ښودونکې نښې کارول کیږي. دې جنسیت ښودونکو نښو ته آرټیکل وایي. اوس هم وپېژنده چې آرټیکل څه شی ده او چی لپاره کارول کیږي. بیلګې د جنسیت ښودونکي دي څنګه ویل کیږي او دی هم بیلګې دي. der، die، das. der نارینه نومونو سره لکه der من سړی. ښځینه یا die Frau ښځینه نومونو سره کارول کیږي. die Frau ښځه. das مخنث نومونو سره das Mädchen نجلۍ. اوس نجلۍ خو دلته ښځینه نوم ده ولې ورسره das کارول شوی دی یا د بېځانه یا مخنث آرټیکل کارول شوی ده. مخکې مو دلته وویلې چې دا جنسیت ښودونکي توري یا دا جنسیتونه چې دي جرمني ژبه کې یوازې ګرامري جنسیتونه دي. دا خپله هغه څیز شخص پورې هیڅ اړه نه لري چې دا نارینه ده ښځینه ده جنسیت سره رقم ده. یوازې دا ګرامري جنسیت ده. اوس راځو ګورو چې دغه ګرامري جنسیت چیش ته وایي. ګرامري جنسیت او حقیقي جنسیت. حقیقي جنسیت هغه څه چې په ظاهره باندې ده وینو او څه چې نوم ده. که یو څوک تاسو ته ووایي چې رڼا، تاسو پې باندې پوهیږئ که دا د انسان نوم وي خو نجلۍ ده. او که راسو محمود، د محمود تاسو ته څوک وي اتومات تاسو په ذهن کې دا راځي چې محمود یو نارینه ده. همدغه د جنسیت ښودلو دپاره که چېرته موږ پام وکوو په پښتو ژبه کې یوه لاره ورته لرو هغه دا چې موږ هم نارینه او ښځینه نومونه هم په څیزونو کې لرو او هم یې په اشخاصو کې لرو. لکه کړکۍ که وګورو کړکۍ په پښتو ژبه کې ښځینه جنسیت لري. لمر نارینه جنسیت لري. سپوږمۍ ښځینه جنسیت لري. همداسې دا په اصل کې نه ښځینه دي او نه هم نارینه دي خو یوازې جنسیت ورته ټاکل شوی ده. په پښتو کې هم دا موږ لرو. په پورتنیو بیلګو کې درې نومونه لیکل شوي چې سړی، ښځه او نجلۍ ده. د سړي لپاره د نارینه جنسیت آرټیکل او د ښځې د اسم د جنسیت ښودلو لپاره ښځینه آرټیکل کارول شوی. خو د نجلۍ لپاره چې حقیقي جنس یې ښځینه ده دغه د مخنث آرټیکل کارول شوی. دا ځکه چې د جنسیت ښودونکې نښې پرته د حقیقي او بیولوژیکي جنسیت په پام کې نیولو سره کارول کیږي. دا جنسیت د یو نوم ظاهري او حقیقي جنسیت بڼې سره هیڅ تړاو نه لري. معنا دا چې که په حقیقت کې هغه نارینه وي، ښځینه وي، لرګی وي، د لرګي یو جنس وي، همداسې د تیږو نه یو څه جوړ شوي وي، کورونه وي، هیڅ اړه ورپورې نه لري. یوازې دا ګرامري بڼه لري. ورته ویل کیږي چې دا نارینه ده او دا ښځینه او دا هم مخنث ده. بیلګو ته راځو. لکه نارینه der بوس. بوس له کوم ځای نه نارینه ده؟ یا بس چې ورته وایو دغه سرویس چې ورته وایو دا خو نارینه نه ده خو یوازې ګرامري جنسیت یې نارینه ورکړل شوی ده. تور، دی تور دروازه یا ور د دې کوم ځای ښځینه ته پاتې کیږي؟ یوازې دغه ګرامري جنسیت د دې ښځینه ده.
مخنث یا دسکند کند ماشوم خو روح لري ګرځي معلوم داره ده چې دا ماشوم روح لري باید یا نارینه وي یا ښځینه وي خو دلته په ټوله کې دسکند ورته ویل کېږي چې مخنث ده. په پورته بېلګو کې د سرویس له نوم سره د نارینه جنسیت ښودونکې نښه، د دروازې سره ښځینه او د ماشوم سره د مخنث هغه کارول شوې چې پرته د حقیقي جنسیت په پام کې نیولو سره د ګرامري جنسیت ښکارندویي کوي. د یو نوم د جنسیت پیژندلو لپاره په جرمني ژبه کې کومه ځانګړې قاعده نشته، خو ځینې د لغاتونو او نومونو د پای توري موږ سره په جنسیت پیژندنه کې مرسته کوي. که چیرې راځو نارینه نومونه پیژنو، د نارینه نومونو په پای کې هر هغه نوم چې په جرمني ژبه کې کارول کیږي او پای کې دغه توري راغلي وي نو هغه نارینه نوم ده. دا سلسله نه کېدای شي سم نه وي خو همداسې یوه قاعده ورته جوړه شوې ده لکه der Elefant فیل، der Moment شیبه، der Teppich غالۍ یا فرش، der Schmetterling تیلۍ یا پتنګ، der Nationalismus ملت پالنه، der Tourist ګرځندوی، der Autor لیکوال. د لاندې ډلې نومونه هم ټول نارینه دي او ورسره د نارینه ارټیکل کارول کیږي لکه که ګروپي نومونه وي der Bruder، der Großvater، دا خو د جنسیت نه معلوم داره ده چې دا نارینه دي د بیولوژیکي جنسیت نه هم. د نارینه لخوا ترسره کیدونکي مسلکونه لکه فارر چلوونکی، بیا هم داسې موږ چلوونکی لرو، چلوونکي سره دی کارول کیږي او چلوونکي سره یا چلوونکی هغه سره der Lehrer ښوونکی. د کال د موسمونو نومونه هم ځینې نارینه دي، der Frühling پسرلی او der Winter. د کال میاشتې چې دي هغه هم نارینه جنسیتونه لري لکه der April der Oktober. د اونۍ د ورځو نومونه هم نارینه دي لکه Montag der Montag der Freitag der Dienstag. باد او اورښت هم نارینه ده لکه Schnee der Regen der Schnee. ښځینه نومونو پیژندنه او جنسیتونه یې هر هغه نومونه چې په پای کې دغه توري راغلي وي چې هر څومره دي دا توري راغلي وي هغه جنسیت یا هغه نومونه چې دي ښځینه نومونه دي لکه die Bäckerei، دلته ګورئ چې په پای کې دا توري راغلي دي، دا توري راغلي دي، دا توري راغلي دي، دا توري راغلي، دا ښځینه جنسیت لرونکي دي. die Bäckerei die Bücherei کتاب پلورنځی، Bäckerei څه ده نانوایي ته وایي. die Tendenz هیله، die Besonderheit ځانګړتیا، die Energie انرژي، die Ähnlichkeit لغتونه ډیر زیات راځي بیا، ورته والی مشابهت، die Politik سیاست، die Lehrerin لکه مخکې مو ویلې der Lehrer خو دلته die Lehrerin ده چې ښوونکې ده، die Nation ملت، die Aktivität فعالیت، die Freundschaft دا شفت لغتونه هم زیات راځي په پای کې چې شفت وي، die Freundschaft انډیوالي ملګرتیا، die Verbesserung Wohnung داسې لغتونه هم راځي چې په پای کې ONG وي پرمختګ ته وایي، die
دینتو طبیعت. د لاندې ډلې نومونه هم ټول ښځینه دي او ورسره د ښځینه ارټیکل کارول کیږي. ښځینه پرې نومیدونکي نومونه لکه دی، موته، مور، دی، شوسته، خور. د ښځو لخوا ترسره کیدونکي مسلکونه او دندې لکه دی لیغغن، دی فعغغن، ښوونکي او چلوونکي. عددونه او شمېرې هم ښځینه دي لکه die eins, die zwei, die drei, die sieben. دا هم ښځینه دي. ډیری ګلان هم ښځینه دي لکه دی روزه، ګلاب، دی تولپ، غاټول ګلاب او داسې نور. مخنث نومونه د هغو نومونو په پای کې چې دغه توري راځي هغه مخنث نومونه دي. das Mädchen, das Mädchen نجلۍ، das Kätzlein, das Kätzlein, das Kätzlein پیشوګۍ، وړکۍ پیشو. das Parlament, das Parlament پارلمان. das Eigentum, das Eigentum, das Eigentum ملکیت یا د یو څه شي خاوند اوسېدل. د لاندې ډلې نومونه هم ټول مخنث دي. د انګلیسي ژبې هر لغت چې په ING باندې ENG باندې خلاص شوي وي نو په جرمني کې یا که جرمني ته راوښتي وي هغه نومونه هم مخنث دي یا das ارټیکل ورسره کارول کیږي لکه das Training. ډیری فلزات لکه gold, das Gold، سره زر، das Silber، سپین زر. ډیری کیمیاوي عناصر هم مخنث دي لکه das Magnesium، das Calcium. دا هم مخنث نومونه دي. ځینې د هیوادونو نومونه هم ګرامري جنسیت لري لکه die USA، der ایران، die ترکیه. دې ملکونو ته هم جنسیت ټاکل شوی دی. die USA د امریکا متحده ایالتونه، die ایران، ایران، die ترکیه، ترکیه. د ارټیکل کارول یو له هغو ستونزمنو کارونو څخه ده چې جرمني ژبې زده کوونکي اول سر کې چې کله جرمني ژبه یادوي ډېر مشکل سره ورسره مخ وي. دا ځکه چې ارټیکلونه د دودونو او ژبدود تابع نه دي، نو ځکه باید هر نوم د خپل ارټیکل سره یو ځای زده کړل شي. کوشش وکوئ له اولې ورځې نه کوم نوم چې تاسو یادوئ د هغه سره سره ارټیکل هم یاد کړئ چې وروسته تاسو سره ډېره مرسته کوي. له همدې کبله په دې کتاب کې هم چې تاسو دا کتاب کاروئ نو په دې کتاب کې وروسته له دې هر نوم سره ارټیکل لیکو یا لیکل کیږي. موږ هم هر نوم د ارټیکل سره کارو.